لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هیڅ کله به هم مسیح علیه السلام دا د ځون د پوره بد ونه ګڼي چې هغه د الله تعالی بنده وي او نه ملائک چې مقرب دي او څوک چې د هغه الله تعالی عبادت کول د ځون د پوره بد ګڼي او لوی کوي نو ژر به هغه الله تعالی دوی خپل طرف ته طول رجمة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. پس هر هغه کسون چې دی چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک نو زر ده چې پوره به ورکړي ته الله تعالی اجرونه دی او زیات به ورکړي ته د خپل مهربانۍ نه. او هر هغه کسون چې دی چې نفرت یې کړی دی د عبادت الله تعالی نه او ځون یې لوی ګڼلی دی نو عذاب به ورکړي ته عذاب دردناک او نه به پیدا کوي دوی د خپل ځون د پوره سوا د الله تعالی نه دوست او نه مددگار. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے خلق یقینا تاسو ته د خپل رب له طرفه لوی دلیل راغلی دی او موږ تاسو ته واضحه ښکاره رڼا نازله کړې ده.